د مینې پس مو یو ځل بیا هرکلی کوم. ډېر خوندور کلام هم راته ووایي، ډېره مننه مو کوم. اکمل بابا دا نوي کتابونه ستا 3 دي. دا کوم کتابونه دي ستا؟ دا زما اول کتاب چې کومونو دا خو بدرې کیمره باندې کوم دا دی تورتم. دا زما اول کتاب دی، دا تورتم چې دا اوسه پورې تقریبا 5 ایډیشن چاپ شوی او دا لري چپاونه. او دا کتاب زما دی دویم کتاب چپاونه چې دا تقریبا 4-5 ایډیشن چاپ شوی او دا د شعرونو په کتابونو کې اخیری کتاب دی لیوانتو او دا هم 2-3 ایډیشن چاپ شوی. د دې نه علاوه ما تذکرې دو چاپ کړي. کله چې په ولی خان باندې چا نظمونه لیکلي وو نو د هغه د مرګ نه پس ما هغه راغونډ کړي وو چې هغه هم ډېر معیاري کتاب دی او خلک یې خوښوي او د هغې نوم ما لیکلی دی پښتون ولي. بیا دغسې باچا خان باندې چې چا نظمونه لیکلي وو چې تقریبا د هغه د ملګرو نظمونه هم پکې شته لکه د عبدالمالک پیدا یو د باچا خان باندې کتاب د کام د زړه د رضا او دا خو د اندیش صاحب لیکلی وو هغوی راغونډ کړی وو او دغه ما ټول په هغې کې ځای کړی دی هغه او ما چې کوم کتاب له نوم ایښی دی نو د هغې نوم دی د نن مضمون د نن عنوان باچا خان او دا یې کې ډېر معیاري نظمونه دي د ښو شاعرانو. څومره ملکونو ته پښتنو بوتلی مشاعرو لپاره؟ نو مشاعرو دپاره خو تقریبا چې زما خیال دی چې په 2007 کې قطر ته تللي وو او هغه ملګري امت بانګشه پیروز اپریدی او ډېر تکړه خلک دي پښتو ژبې ډېر خدمت کوي او امت خو وفات شوی او پاک الله دې وبخښي او ډېر د خپلې ژبې ډېر خدمت یې کړی دی. بانګش صاحب په پښتو ژبه ډېر احسان لکه ستاسو چې څنګه اماراتو پښتو ادبي ټولنه خدمت کوي ټولنه دغسې هغوی هم ډېر تر خپله وسه ډېر لوی خدمت کړی دی. نو هلته هم یو مشاعرې ته تللي زما سره ملګری و اسیر منګل او داسې افغانستان ته خو ډېرو لویو مشاعرو له تللي وو. هلته افغانستان کې خلکو روي سره خلک سره څومره مینه کوي څومره او افغانستان کې خو تقریبا چې ډېر زیات مین خلک شته. د شاعرانو نه علاوه هم ډېر لوی استی چې هغه د شاعرانو سره مینه بلکل لري ځکه چې مشاعره وه په کابل ښار کې مشاعره وه د صلح ګډه مشاعره ورته وي چې هغه مونږ شاعران هم تللي ساحل صاحب او نور ملګري ټول اسد دانش صاحب په ملګرتیا کې او د هغه ځای شاعران هم او هغه کتاب هم بیا چاپ شوی و هغه د صلح ګډه مشاعره ډېر معیاري کتاب و. داسې بیا ډېر نور ځله کونړ ته مشاعرې له تللي وو، جلال آباد ته او بیا لغمان ته چې تللي وو هغه هم ډېره ښکلې مشاعره وه. زما ساحل صاحب او درویش درانی و. دا تا خو په مشاعرو وګرځېدلې دومره کتابونه دې لیکلي دي چېرته د حکومت ستا دا فن دا ستایلي چې ته یې واټ داسې څه دی درکړی؟ نو حکومت خو ما ته ډېر اعزاز راکړی دی. بیا خپل حکومت چې کوم زمونږ پښتونخوا و په دې کې خو زما ډېره حوصله افزایي شوې ده ځکه چې خوشحاله دي ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې کومه حیدر خان سره خو زما خپل تعلقات هم او چې څه قسم له مطالبه جایز ما کړې ده نو هغه منلې که ما مې ویل چې دا کتابونه واخله تاسو نو په سر سترګو که داسې بله موقع به راغله نو زه خو مایوسه نه یم دغه نه. ستاسو د ژوند د ټولو نه دردېدلې واقعه څه ده چې لکه ډېر دردېدلی پې؟ نو زمونږ دردېدلې واقعه خو دا ده چې زمونږ د پلار په نیکه باندې چېرته دښمني نه وه او زما یو وراره و چې هغه قیمت خان نوم یې ما وله لور هم ورکړې وه او هغه بیا ما سکول کې نوکرم که لکه ما ته پاټی وی چې بھائی دا ستا نوکري ده که ته یې خرڅوی او کار څه ورسره کوې نو خپل زوی مې وړوکی و هم یې ولوادو نو هغه ته ورکړله نو هغه ډېر ښه وخت وتېرېده خو بهرحال هغه یو ملګری ورسره بل و د شپې په سکوټر باندې سواره و او هغه ایشتلی شوی و نو مړ و بل ملګری جوبل و او هغه مړ و. نو ما ته دغه ډېر لوی حادثه دغه پېښه شوې ځکه چې ما په ژوند کې څه داسې واقعات د نیکونو د وختو نه وو د پلار د وختو نه وو نوره رشته دارۍ کې څه نه وو خو بهرحال دا هم د قسمت لیکي د ژوند برخې دي د ژوند برخې دي ځکه چې د اوسنو حالاتو ته ګورو د خلکو په مخ کې خپل لوی غورې ټبرې بري بلکل حلالۍ ولا حلالۍ او مري که نه تاسو ته معلومات دي نو په هغې باندې هم چې دا په دې کې د خیر د خدای نه خیر غواړو
د خوشحالۍ یو کومه داسې ډېر احساس درته شوی دی په دې خپل ژوند کې داسې کیسه ډېر؟ نو د خوشحالۍ خو د شاعر دا دغه چې ما کله دا تورتم کتاب ولیکو نو ما سره بیا د دې د چاپ کولو غم او زه به پېښور کې په ګرمۍ کې په ژمي کې به په حمزه صاحب سره ډېر وم پېښور کې ګرمۍ کې به سره کلي کې وم ما ته چې به د کلي د ملګري به ړمبي ړمبي د اماراتو ته یا سعودي ته لاړل نو ما ته به هغه وخت کې کیسټو خبره وه یاره کیسټ کې خبرې وکړه یا پکې یو کلام ووایه یا په خط کې راولېږه نو هغه به کول دا وخت سره هغه رواج و بیا یو ملګري ته ما وویل هلکه تاسو یو عملي کار وکړئ ما لپاره چانده وکړئ چې زه یو کتاب چاپ کړم نو هغه به تاسو سره هم یو یادګار پروت او ما سره به هم وي نو هغه خو هغې دغه کومک وکړو چې ما ته پیسې راولېږلې ما تورتم کتاب چاپ کړ او هغه ډېر زر خرڅ شو او بیا نو اوس که څوک چېرته هم ځم نو د ځان سره په ډاډه زړه لس شل کتابونه واخلم نو خپلو ملګرو ته وایم یاره دا د خپلو تاسو شو دا د ملګرو ته ورکړئ نو دغه زما لپاره ډېره لویه خوشحالي وه. داسې کوم ارمان دې شته چې پوره شوي نه ته غواړې چې د ژوند په دې نو ارمانونه خو د چا هم نه پوره کېږي داسې یو داسې ډېر دلته خو نه پوره کېږي یاره زما دا ارمان دی د ټولو نه لوی ارمان دی چې زه جمدی ما او زمونږ په پښتونخوا کې امن راشي او یو داسې فضا د مینې محبت ورورولۍ چې مونږ پکې بیا هغه ګرځېده وکړو چې خیر که مونږ نه یو خو چې د خپل کشرانو نو چې یاره دوی د شپې تلي پلانکي کلي ته تلي وو په ډاډه زړه باندې لاړل چې بېیارې ګرځي سړی په خپل وطن بېیارې ګرځي دا مې غټ ارمان دی او خدای دې وکړي چې دا امن راشي په دې عمل کې نو هغې سره د خلکو تعلقات هم ښه شي مینه محبت هم سره پیدا شي. د پښتنو نه یې کومه ګیله ده داسې په زړه کې؟ نو د پښتنو نه خو مې دا ګیله ده چې یاره دوی خپل ځان ونه پېژندو ډېر پکې داسې دي که مونږ د خدای چغې وو که نه چې مونږ یو یو دغه یو خو چې تا ته پته ده چې کله دا وخت راشي نو مونږ سره یو داسې کار وشي چې خدای دا مونږ څه کول لکه دا به ووایو چې یاره زمونږ موجوده حکومت څومره کارونه کړي دي ترقۍ کړي نوسته یې جوړې کړي دي سړکونه یې جوړ کړي دي د خلکو سره امدادونه کړي دي هغه هنرمندانو سره چې هغې ته چا غږ هم نه کوو هغه هم په یو داسې معیار او په یو داسې دغه باندې ودرولي دي او داسې یاد کړل چې د هغوی هم هغه ګیله روکه شوله چې ګنې یاره مونږ غریبانان یو د دې پورې چې د خلکو ته کورونه هم ورکړي دي باوجود د هغې هم مونږ داسې ناکامه د پښتنو د لاسه رالو چې تاسو ته خبره مخې ته پرته ده. نو ستا خبره که داسې راغونډه کړو نو به چې خدای دې پښتنو له دومره علم دومره پوهه دومره توان او دومره توفیق ورکړي که خپل دوست او دشمنو پېژني او خپل ښه او بد وپېژني او خپل خیرخوا او خپل بدخوا وپېژني. اکمل بابا دا اخري کې راته یو کلام ووایه بل غزل به درته ووایم که نه غزل ووایه بس چې ستا څنګه خوښ وي که نظم وي که غزل چې ستا څنګه خوښ وي نن ستا خوښه به کوو سره دغه اوږدې دا غزل لږه ثاني ستا د ظالم هجران تاونه مې په زړه تېرېږي زه د ناکامه سوا یم وخت مې ښه تېرېږي د دې نه زیاته تنهایي څه ده زما دپاره د دې نه زیاته تنهایي سزا زما دپاره چې د مې پر یاران څنګ کې چې په خوله تېرېږي زه د ناکامه سوا یم وخت مې ښه تېرېږي خوی د مغلو لرې ځکه نن په ما نه کوې خوی د مغلو لرې ځکه نن په ما نه کوې په نامو نن د سرماله پښتانه تېرېږي زه د ناکامه سوا یم وخت مې ښه تېرېږي د محلونو اوسېدونکو لږې حال ورپوښتئ د محلونو اوسېدونکو لږې حال ورپوښتئ چې
چې د جونګړو په خوارانو باندې ستېرېږي زه د ناکامه سبایم وخت مې ختېږي ډېرې پخې کعبې ورپسې وچورلې دي ډېرې پخې کعبې ورپسې وچورلې دي نن د اکمل لیونیار په مرخت تېرېږي زه د ناکامه سبایم وخت مې ختېږي. اکمل بابا اوس اخیری کې زمونږ په غوښتنه باندې که دغه زموږ چې ما تر دې کلي دومره لږې اندازه نو ښه به وي دغه راته ووایي. دا خو نظم دی او نظم دی ما ته د دې کلي دومره لږې اندازه اوس پکې ما په مېلمستیا ورته راځه ما ته د دې کلي دومره ولګېده پته زه اوس خبر شم څه ناڅه د حقیقته دلته د انسان وینه د ډېره بې قیمته یو اخلی غلط مطلب د بل د شرافته اورک پکې نادار دی او بادار دی په مزه اوس پکې ما په مېلمستیا ورته راځه دلته خپل څوک نه پېژني قدر د پردو کوي دلته رور د سر خبره په پیسو کوي دلته د خپل کور څوکیداري خلک په غلو کوي دلته مړه راپاسي د باونه په ژوندو کوي دلته مغلګي مشري په پښتنو کوي وته تر په خوا د غیرتونو جنازه اوس پکې ما په مېلمستیا ورته راځه دلته مرګ لګي د دې کلي باشنده خلک دلته کې د غیر نظارې نادي د خلک دلته د غرض خيار او خړل ساده خلک دلته د غټانو دښمنان دي پاس مند خلک دلته یو کار کې په مخ او ملازه اوس پکې ما په مېلمستیا ورته راځه دلته امن نشته د شر او شور خبرې دي دلته کې چې اورم بس د زر او زور خبرې دي دلته دا تضاد دی چې د سپین او تور خبرې دي نن د پېښور مثال د ګور او اور خبرې دي دلته نه پاسپورټ د خلقو لګي نه ویزا اوس پکې ما په مېلمستیا ورته راځه دلته کې غلبرې شي کوټوال سزا ورکېږي دلته د مظلوم په ځای ظالم دلته د ظالم په ځای مظلوم سړی قتلېږي دلته کې د وګو حق مړو ته میلاویږي دلته کې اکمله پوټه نظام چلېږي کډه ترې نن غاړه په حیا کې نظر اوس پکې ما په مېلمستیا ورته راځه. ډېره مننه کوم، ډېر خوندور نظم راته اورو. دلته زموږ سټوډیو ته په راتګ بیا مننه کوم. الله دې وکړي چې بیا دغسې خدای دله صحت درکړي او بیا متحده عرب اماراتو ته راشي او زموږ سټوډیو ته راشي. دې سره د نه زه نزار یوسفزی در بلې مرکې پورې در بل پروګرامې بل خپرونې پورې اجازت غواړم. په لوی او مهربانه خدای مسپارم. د الله پامان.